تصور وکړئ یو انسان دومره لویه هیله ولري چې د سپي په څیر ژوند کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جاپاني ان مصرف کړي خو حیرانونکې خبره دا ده چې هغه واقعا سپی نه دی بلکې د انسان په بدن کې داسې لباس اغوستی دی چې له اصلي سپي سره یې توپیر کول ډیر سخت دی دا سړی په انټرنیټ کې د ټوکو په نوم مشهور دی هغه د جاپان اوسیدونکی دی او له حیواناتو په ځانګړي ډول 4 پښو لرونکو حیواناتو سره یې ډیره علاقه لرله هغه غوښتل د خپل ځان لپاره داسې لباس جوړ کړي چې د یوه واقعي سپي په څیر ښکاره شي د جاپان له یو مسلکي کمپنۍ ټوکو اړیکه ونیوله د کمپنۍ د فلمونو اعلانونو تلویزیوني پروګرامونو او ځانګړي ماډلونو لپاره واقعي بڼه لرونکي لباسونه او مجسمې جوړولې د ټوکو لپاره یې د سپي په شکل ځانګړی لباس جوړ کړ د دې لباس جوړولو لپاره شاوخوا 40 ورځې وخت ولګېده او بیا یې نږدې 2 میلیونه ان و چې هغه وخت شاوخوا 15,000 امریکایي ډالره کېده خو تر ټولو حیرانونکې برخه دا د لباس جوړول و جوړونکو هڅه کړې وه چې د انسان د بدن جوړښت داسې پټ کړي چې له باندې د سپي په څیر ښکاره شي د اصلي سپیو له عکسونو او بڼې څخه یې د لباس جوړولو لپاره استفاده کړې وه وروسته خپل ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرول شروع کړل په دغه ویډیوګانو کې هغه د سپي په لباس کې ګرځي پر ځمکه حرکت کوي او د سپي په څیر فعالیتونه ترسره کوي په 2023 کال کې هغه د لومړي ځل لپاره د همدې لباس په اغوستلو سره بهر ته ووت خلکو هغه ولید او ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره مشهوره شوه یوه بله جالبه خبره دا ده چې ټوکو خپل اصلي نوم او مخ په عامه توګه نه ښیي او ټوکو یې د انټرنیټي شخصیت لپاره کاروي وروسته هغه وویل چې یوازې د سپي په څیر پاتې کېدل یو وروستی هدف نه دی هغه د نورو حیواناتو لکه پانډا خرس او ګیدړ په څیر د لباسونو په اړه هم فکر کړی و نو که تاسو فکر کوئ چې په ویډیو کې یو عادي سپی وینئ کیدای شي حقیقت تر دې ډېر حیرانونکی وي دا یو انسان دی چې د میلیونونو په لګښت یې د سپي په څیر یو واقعي لباس جوړ کړی ستاسو په نظر آیا تاسو به دومره پیسې د داسې لباس لپاره مصرف کړئ که نه نو ویډیو که مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ